شیخ صالح صاحب ته ګیله به کولی شم نو د عربو نه به موږ ګیله کوو چې تاسو د فرنګیانو د انګریزانو هغه طور طریقې ولې خپلې کړې نن هغه مقام ما ته یو ځل یو کس وی صاحبه دا دین خو د عربو نه راغلی که نه نو ویل ته خلک د سیارت ودرېږي او دا رفع یدین کوي لاسونه اوچته ښکته او لاس په دې ځای باندې ږدي نو هغه امي سړی و ما ورته وی اوس تې راغلی دی دیندار دی نه راغلی خو اوس تې راغلی دی یو ملګری مې خوا کې ناست دی محمد رحمان مولوي صاحب دی راسره یو ځل په حرم شریف کې ناست چاته موبایل هم پټ کړی موبایل کوم ځای کې خو په دې ځای کې مې ښودلی زه وده وم ما دا خو تا غلطه وی چې راشه موبایل یوسه عرب کمزورتیاګانې پکې ولې رالې فرنګیانو ورته هغه طریقې هغه خبرې ورته شیطان ښایسته کړې فرنګیانو محنت وکړو یهودو محنت وکړو نو دې ته هغه ته ور طریقې ښایسته کړه او څه چل وکړه اسلام کو حجاز و یمن سے نکال کامل اسلام څومره شعائر دي هلته کې کعبې مبارکې ته ګوره ټول حرم شریف من دخله کان آمنا من دخله کان آمنا هغه مقامات دي مدینه منوره هغه مقدس مقامات دي زه یو کال حج له تلم عمرې له نو ما ته یو سړي یاره چې هلته مقدسو مقاماتو کې ما ته دعا وکړه مې خدای دې بې خو نه باسه هلته خو ډېران هم مقدس دی د حرم خو پیشو مقدسه دی د خدای بنده هر ځای دغه مقدس مقامات راشه نن ګوره سرتور سر جینکۍ پکې ګرځي حرم شریف کې سرتور سر جینکۍ ګرځي او د مختلفو ملکونو چې کم خلک راځي د هغې لباس پینټ شرټ دا دواړه دی پرتوګي او بونډی کمیس الله اکبر شیخ ادریس هم چا یو ځل تپوس کړی هغه هم داسې زما غوندې ټوقي شانې دی وی چا راته وی چې د چا پتلون اغوستی نو هغه پسې مونځ کېږي وی ما وایي د هغه مونځ کېږي خو چې وروسته ورپسې د هغه مونځ نه کېږي ځکه هغه ته خو د هغه لوړه جوړه علاقه ښکاري که نه د ده نظر هغه چې په سجده پرېوځي څنګه وي زه یو پبلک سکول ته چا بوتلی یم تقریبا چا ورته ویلي چې دا ملا چې کوم دی نو ملا هم دی خو انګریزي تعلیم یې موږ څه کوم انګریزان یو خو بهرحال چا ورته ذهن کې اچولی زه یې بوتلم ما تقریر وکړو دغه سکول چې کوم دی یونیفارم د هغې جامې نه وي لباس وردي هغه پتلونو او دا بونډی کمیس شرټ نو ما ورته په دې تقریر کې دا خبره وکړه چې زه د دې پرنسپل صاحب او د دې سکول د چلوونکو خدمت کې او درخواست کوم چې د دې هلکانو نه دا پتلون لرې کې ښکلی پرتوګ ورته واچوي سپینې جامې ولا کمیس ښه غټ کمیس چې دی پکې پټي دی پکې په عزت یو سپینه ټوپۍ ټولو ته په سر کې خیر دا خو په تقریر کې مې ویل وروسته کېناستو چې هم څکل نو پرنسپل صاحب ما ته ویل چې تا خو موږ په شرمونو مې ولې یار بس کنځل وکړه په دې تقریر کې وی نه تا وی چې دا پتلون نو ما دا خو تاسو دا واړه په شرمونو شرمولئ زه خو تاسو ته لمنو چې ته وایي زه یې پرې راښکته کوم ما خو ته دغه ووایي چې لوړه جوړه علاقې ښکاري نو دا پې پټه کوي هلکه بد مې ویلي که ښه مې ویلي اوس پبلک سکول والا که چېرته پکې ناست دي په ایمان قار راته نشي چې دا ملا خو روغ نه دی نو ما تا ته عرض کو چې وی فرمایل اهل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال اوس وګوره هلته نن څه حالت دی د منځ او د اودس او د روژې او د حج او د زکات داسې خلک شته دی داسې خلک 2005 کې مونږ حج له تللي وو دا شیخ صالح صاحب دي همو زه خو لږ مخکې تللی وم
هلته زما یو دوست دی نو هلته په هر مانځه په وخت کې جنازې حرم شریف ته ټولې جنازې راوړي کله 10 کله 8 کله 15 کله ډېرې کله لږې نو زما دوست ما ته وایي چې دلته جي یو مړی شوی و نو هغې حرم شریف ته راوړو وی چې د حرم شریف دروازې ته یا باب ملک فهد یاد که یا باب ملک عبدالعزیز یاد که وی چې دغې ته څنګه رانږدې شو وی د کټ به په شا زور کو لکه څوک چې د دې طرف نه ټیلې ورکوي د کټ به په شا زور سړو به دې خوا وړو او کټ به په شا زور کو هی پوه شو دا خو څه چل دی یار نو یې بار یې کېښودل او ورغلل د حرم علما امامان حضرات ښایسته ښکلی خلک دی قیمتي سودیس صاحب او نور چې کوم د هغې هغه علما دي هغې ته یې وي چې دغسې جي چل دی واقعات دي وی تاسو یې د بیبي نه تپوس وکړئ چې د ده څه داسې عمل و چې اوس حرم ته یې دننه خدای نه پرېږدي وی هغه بیبي نه چې معلومات وکړه نو هغې ورته ووی چې د ده 80 کاله عمر تیر شوی دی خو دې چرته د حرم په دې دروازه دننه نه دی ورغلی حج او عمره خو لویه خبره ده خو دې د حرم په دې دروازه باندې دننه نه دی ورغلی وی سودیس صاحب ورته وایي چې لکه بار پې چې څوک جنازه وکړي په جنت المعلا کې مخه ښه چې ته بل ځای کې لرې مقبرې ته یوسئ یا د دې اهلیت نه لري دا هغه خبره ده دا اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو تد حرم پا خواہ کی اسے گی التا جو سوک لاٹ سی کنا تو خدای شان دے بے اختیار جڑا ورزی دا علماء تری دین دو تاسو کی ممدہ سے حاجیان دی عمرے والے چاہ تفصیل جڑا ورزی زمان دی قسمی دسی خلق میں لیدلے دے چی خورشید مولی سے ابلاس پورتا کری دعا واڑی جاڑی صالح مولی سے اللہ سپورتا کری دعا کئی او جاڑی او عرب ورپوری خان دی عرب ورپوری دا مالی دری پخپل استرگو بانی عرب ورپوری خان دی اللہ اکبر دا خبر ہے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو بیا اہل حرم سے ان کی روایات چین لو آہو کو مرغزار خطن سے نکال دو دا حرم خلق چکم دی دا خدمتگار خلق دی اوسم شتا او دی مهمان نواز خلق دی دا ډیر روادار خلق دی وی دا دی دا جذبہ دا دی نواخلی اہل حرم سے ان کی دا غیر روایات دا دی چھ بھئی دا شرک دا زمانینا چابا زمزم خلقو لورکو چابا اولا ڈوڑی ورکولا چابا اولا زی سطر و پردا دا سر سورے بے اولا ورکو نو دا جذبه اوسم په ډیرو خلکو کې شته روغې روغې ټریلې د خوراکونو راوستي د اوبو او د شربتونو او د څه دا ورکوي دا پې کوشش وکوي دام ترې واخلئ خو لا یې ته نه دي اخیستي الحمدلله دا یې ته لا اوسه پورې نه دي اخیستي ښه او اخري ټکی چې هغه ستاسو دپاره ویم نو هغه دا دی کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو دا پختون چھ دیر بیلمازم دے خو که دا ناموس رسالت سے خبر اوشو دے قرزان قربانی قن قربانی وائے ٹھیک دا کنا کچا پا بار ملک قرآن بیدبی اکڑا نو په میډیا ورپسې دې کنځلې کوي که نه کوي خیرې ورپسې کوي که نه کوي دغه پښتون چې ډېر کمزوری مسلمان دی ډېر کمزوری دی داسې نه چې ټول لکه هغه کمزوری درته چې هغه په رسول الله سر قربانوي هغه په دین اسلام سر قربانوي ولې تاسو ونه لیدل د کمې زمانې نه چې دا غټ مرده خلک چا مردار کړی دی نو هغه به ډېر کمزوری سړی هغه به ډېر یعنې یو امی سړی به انپړ سړی به تاسو خیال ته راغله نو د پښتون
دنه چې د ایمان د دین هغه غیرت لري کې نو یو دران پکې پیدا کا د دو د مولا په منځ کې ټسل راولا د دو د مولا په منځ کې ټسل راولا اختلاف راولا دا تفریقه راولا دا مولیان ته نه لرکا ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو کہ پا میدانی علاقہ کی مید نو دا ملا خلاف ورطا میدان خیستا کا ملا ورطا بدنام کا ملا ورطا بدنام کا او کہ پا غریض علاقہ کی نو ملا ورطا بدنام کا نن ملا بدنام شوئے دے کہ دے بدنام شوئے یعنی خلق کوشش کی محنت شروع دے کہ دے شروع دا پٹکے خو عام خلق نہ پسری دا سوک پسری لکا ملائی پسری دا پټکی ګوره ایلر نه کوي دا غټه ډیره څوک پرېږدي عام مسلمانانو کې شکر دی الحمدلله خو چې ته یو ملا به تا داسې لیدلی چې هغه کلین شیو کړی دی داسې ملا پکې شته لکه نشته دا درنې او ښکلې جامې څوک اغوندي ملا یې اغوندي دا ورته بدنام کا د ده سره دشمني پیدا کا مړه خو چې ګیرې واله یي که نه دا مولیان موږ پېژنو موږ ته معلوم دي مړه دا چې ډېر ښه سړی نو دقلته ودرېږي موږ یې پېژنو موږ ته معلوم دي او چې بې حیایي نو دا ډېر غدار قوم دی دا مولیان دا څه دي ډېر غدار قوم دی ډېر ناپوهه قوم دی د خدای بنده ستا په دې خپل ملک کې تعلیم صرف انګریزي تعلیم ته ویلی کېږي میټرک یې کړی ایف ایس سی کړي بی اے بی سی کړي ایم ایم ایس سی کړي ایم فل یې کړی پی ایچ ډي کړی نو دغې ته تعلیم یافته ویلی کېږي خو صالح مولوي صاحب ته د هغې کاغذاتو کې تعلیم یافته نه ویلی کېږي خورشید مولوي صاحب ته دا غوی کا په قانون کې تعلیم یافته نه ویلی کېږي حالانکه علم دا دی هغه کسب دی هغه فن دی هغه خو هنر دی لکه لواري ترکاڼي شو انګریزي پکې ژبه زده کېږي مثلا خو ژبه د لینګویج دی میتھس پکې زده کېږي حساب کتاب فزکس پکې زده کېږي نو فزکس اوس هم دلته ویم که نه یاره دا میبزیو د صدرات دا د فزکس کتابونه طبیعیات ورته وي کیمیا او کیمستري خو زه هم دلته ویم خو هلته کې هغې ته تعلیم وي او زما دې ته نه وی ستا نه زما منطق ډېر مخکې دی ستا نه زما فلسفه ډېره مخکې ده ستا نه زما بیالوجي ډېره مخکې ده حیات الحیوان هم چې ته نوم اورېدلی دی تاسو د کوئی مولیان ته نه یم مثلا تاسو خورشید مولوي صاحب وشید یا صالح مولوي صاحب وشید نه هغه نه یادوم تاسو ټول یادوم دا مخامخ خیر دی که دې فضلا هم ته ووایم نو دا کشران دي نو خفه کېږي من دا حیات الحیوان دا بیالوجي ده خو زما نومونه د کتاب زما اصطلاح هغه د عربۍ ده او یا لکه ستا اصطلاح د څه شي ده د چا ده د انګریزۍ انګریزۍ د انګلیش اوس انګلیش خو یو ژبه ده زده که خیر دی څه بده خبره ده خو دا تهذیب د انګلیش مه زده کوه نو دا یو تحریک روان دی دا یو فتنه روانه ده چې ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو علما لرکوي نه مه لرکوئ د علماو ملګرتیا وکړئ علماو ته راشئ قسم دی سر زر به درنه جوړ شي قسم دی لالو جواهرات به درنه جوړ شي دا بچي چې نن دي ته دا پټکي په سر شو شپږ اته کاله لس کاله دوی محنت وکړو دا غټه ذمواري دوی په دې سر باندې راغله دا ګلونه دا منورې چهرې دا خو د دین سره تعلق ساتي د علم سره نو د علماو ملګرتیا به کوو که نه دا आवाज صحیح رانغی دا سیګنل کټ شو ماشاءالله 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 الله پاک دې دا جذبه ستاسو په خپل دربار کې قبوله کړي